الرحمن الرحیم دمو ډېرې درنې مشرونې ځوانونې و دا نوی ارتینکی نسل لمیش دا کشرون چې یقینا چې د میش دا ریاست په دې ته خفه خو وي چې دا خلک دمره بایدور سرنګ شو و د خلک چې دمره بایدوري سرنګ روغله دمره شعور سرنګ روغلو پشه دمره د خلک د خپل حق نه خبر سرنګ شو دمره د خلک په خپل د خپل خور د پورا و دشه د ننګ سرنګ پیدا شو خو اصلي که د ریاست خفه ده کیم شي ته هغه دې شي ته خفه ده چې دا ټینکی نسل که چېرې ستر شو چې بیا به یې موسیقي شو درځه د یا مشکور یم یقینا د غورځنګ او د نن سبا چې کومې بایدوري په د قوم په د وطن په د خاوره سره وغولېدو د نه د ریاست ډور ده خو اصلي ډور یې دا ټیم چې نسل نه ده چې دی په دا باندې پوه دی چې دا په جنګ شي پیدا ده د هر څه په خپل سترګې او په دغه ماحول شو د سیاسي شعور د پوهې په ماحول شو به دا ایستریږي که دا نسل چېرې ستر شي خدای خبر بیا به د موسول میش دا ورته وایي چې میش کېدای شي ډېره ګزاره ده سره خو ریا خوله کیسه ده سره کي د دغه د سړیتیب مجلس سره کي دا نوی نسل که چېرې ستر شو دا مې کېدای شي بیا معاف نه کړو دا کېدای شي بیا خبره یوه څوک کې په پته درسره وګورو بهرحال د ټولو مشرونو د ټولو ځوانانو د ټول کلي قوم یو بیا ډېره زیاته شکریا زه دا څه ورځې مخته صدام ورته میسج وکړو داسې څه مجلس یې مته وکړو چې د میش په کلي شی دا د خفیه ادارې والا دا د کلي په دا چلی دی چې کومې په دا شی ګرځي او پښتنې ګوژنې د خلک تنګول او دا یې څوک کې توپ شروع شوی ده نو مهرباني وکړه که تو چا سره خبره کړای شوه میش هر کله احتجاج کړی ده په یوه خبره باندې مې په یوه عمل باندې مې نیوکه کړې ده بیا میش دا د سیول انتظامیه والا چې څنګه ذموار خلک دي دا همیشه یوه ګیله داسې کو چې خو تو به میش خو خبر کړی وای میش ته به دا کیسه کړې وای میش به دی سره خبره کړې وای که بیا ولې چېرې خبره نه سمه جوړېده یا څه حال نار وتلی بیا د تو سره وتلی وای د کلي قوم سره مې دا احتجاج کړی وای د خبره مې د ولې احتجاج سره وتلی وای میش خپل هغه حق ادا کړی ده لکه څرنګه چې جمال خبره سره وکړه دا دوه ورځې مخته میش د ډي سي سره مجلس کړی و ورته ویلي مې دي چې دا خلک کې سره خبره وکړه دا د مهرباني وکړو ورماندې ده شي دا کوم حرکتونه چې دوی شریک کړي دي خو دا خبره سر خلوص کا چې دا حرکتونه د علاقې د روایاتیا خلاف دي د پښتیا خلاف دي د هر څه شي خلاف دي خو که به نه منې کېدل که به نه منې کېدل بیا د کلی قوم راووتلو دی خپل ریاکشن شو کړو بیا به ته کم از کم د میش نه ګیله نه کړي دا توقع میشه تو څه نه کړي چې تو زه میش سره په صاحب شو ودرئ خو دا یوه خبره کم از کم چې بیا تو په خوله نه درسي چې بیا ته دا وایې چې مثال میش نه مې پوښتنه نه وکړه میش خپله غوړه پرسه کړې دو
ډي سي سره مې خبره کړې وه ډي سي مې شته دا تسلي کړې ده چې نه دی چې داسې کوي کوم متعلقه کرنیل ده دغه سره خبره کړه اول خو کېدای شي په ورځ دوې درې شی د خبره نه ده یوړي دا خبره بیا لاره تصدیقه شي سره که دغه شی د خبره راونه وه به بیا مو سره رابطه وکړئ زه به بیا انتظامیې ته وګورم ډي پي او ته به ووایم ډي سي ته به ووایم چې دا غونډهګون در باندې کا دا بدمشون در باندې کا د روې تړه داسې نه وي چې د خلک یې د نه وتړي که چیرې نه منل بیا مو سره رابطه وکړئ بیا سره خبر شي مش بله د اطمینان ځای ټینګه شریک کړې دو ځکه چې دا مسله خالی د سپلګې تر حده پورې محدوده نه دو دا تقریبا د وزیرستان د هر کلي د وزیرستان د هر کیر خبره په هر کلي چې دا مجلس شری ده په هر کیر چې دا حرکتونه شری دي په جنوبي شي په ټوله قبایله چې دا خبره شری دو توس پرې لیدلی وي چې دغه څه ورځې مخته په شختو یې څه وشول آی ډي بلاست شي آیا د آی ډي روکتام دا د موزې مواردو که دا توزې موارد دا تنخواه د پاکستان د ریاست نه دا کوم وخولي که تی وخولې دا مراد د پاکستان د ریاست نه دا کوم وخولي که تی وخولې دا 15,000 فوج او دا نرم کیسې خو ورسره زیاتای دي دا دلته سیر سپاټې ته راغلی ده مجلس ته راغلی ده که د هغې چارې دپاره راغلی ده چې ته به آیډیا باندې کوې ته به طالب یا نه پرېږدې ته به دهشتګرد یا نه پرېږدې ته چې کومه دو غال باندې پرېږدې ته به ډاکوه نه پرېږدې ته چې سیک مړی کو آبا نه سې ته چې سیک نشه تماشا کو ته به آغا نه سې ته چې سیک بدماشي کو ته به آغا نه سې دا تو بنیادی کور خو تو دا ده چې مثال ته به بدل غیر خو چې کوم کار تو د کوم شي پیسې وخولې هغه تو بنیادي چې پاکستان جوړ شوی یا تو کړی نه ده دلته ته د دې دپاره راغلی چې مثال زه به امن راوله بدامني به ختموم لا اینڈ آرڈر چې کوم سچویشن یې پاشه به زه د پولیس ملګرتیا کړم ایسے تو شي کې مکرو کې شهر هغه ته کښېنه داسې که ته به څه شي وختی چې روډ جوړي شي ټکابې سے کوپلي ڈانگا جوڑی شی ٹکابے سے کفلی ٹیوبیل بے چاہتا لاگی سکول بے پکیم سے جوڑی شی دا تو کور خدا دا دیتا نیو کو یو دمزه کې پسار په یو ملک فوج توس دا سے وشائی چاگا سڑکی دا جوڑاوی بلڈنگی نا جوڑاوی دم راجی با خبرو دا دکائی دا خبره بل طرف ته سینده خو داسې مې نه مخته چیف منسټر راغلی و د یوه روډ افتتاح یې کړې وه د ټل مرلي روډ افتتاح یې کړې وه په روډ پاکستان باندې سلسله شروع شوه چې کومه کاغذي کاروایي هغه راونه وه چې فاینل سټیج ته ورسېده د لیونکور نه یو لټر راغلو سی ان ډبلیو ته و پي ان ډي ته و تا یې ویل چې چونکې دا د شپې ژې وکړه د اوې وکړه د 13 روپۍ پروجیکټ و ډېر غټ پروجیکټ و او ډېره غټه ټکایه وه وی تا یې وی چې دا چار به توس نه کوي دا چار به توس نه کوي ځکه چې پیداګیر وپشئ پیسا وپشئ او سیول حکومت یې هغه شی بند کړو دا مې هسې یو جلک درته وښلو نه چې مثال شپېته اویا کمپنۍ د پاکستان فوج چلاوي ګوشي کې ساده ګوشي مجلسي ده بیا په دا نه علاوه دي یې سورې په ورې په شهر وځي دا د یوه جرنیل جایداد راوتلو چې یو سل 10 کمپنۍ دي د یو په مختلفه ملکه شي دا که خو د ټولې جرنیلونو چې دا کیسه راوتلې حق هریون به پوته شوی وتا حق هریون به پوته شوی بیا پروپاګاندا دا کو چې سرپوري ملازمین کرپشن کو سیاستدانون کرپشن کو هغه مجنګیر به واخه خبره کړي چې د دې جرنیلونو کرپشن ته خبر شوی حق هریون به شوی وتا
نور دا بندي خبر داغه دو خبره ټلوم میش مزار ډېر لري دا بندي تور مقصد نه امن وصل د بدامنۍ په نوم باندې دا د خپل کاروبار کړل دي دا د مقصد دا کاروبار میشتوس ختموین کوي د دې لپاره به د اتفاق ضرورت وي د سیاسي شعور لکه نن چې څرنګه روزي په هر داسې واقعیا باندې چې چیرې زوتای شي زه د الیکشن کمپین په ورځ شروغلای مو داسې کوي یو واقعیا شوی وا ټول کله په شروطلای او ټول پاکستان د ټول یو په توګه دی هغه شی اتفاق او هغه شی ورګری هغه شی همت مظاهره کا توس پارتین کې وخت بیا وکړه بار بار مې وکړه به زه نه پاتې کوم چې ټیم داسې د وردی والا د یا د بغیر وردی والا د جیتا د اندر بچای د دای داسې کوي او د لیاره چله شي ګرځي ما کې نه شي دا ټول یې دا مارته چې کوي چې دای داسې کوي روشي داسې کوي د مشر نه بغیر دای په واچاله نه او دا خبره بار بار دې مشتر وادا شوی دو بار بار دې مشتر وادا شوی دو چې میش به کپی وزی مې سوشال کوي ورونه وزي میش به د لکه مشر خبروي ده همیشه دای دې خبر نه پوښتنه شوی ده بهرحال و دا خبره باندې د توسه چې کومه مسله دو فلال میش دا خبره حکومت ته کنوي کړه سیویل انتظامیه ته هغه به دای سره مجلس شوی خبره ټیک شو خو ډېره شادو د مسلې په یوه چې کېږي نه او نه اس نن ګایي زمین جرګه په جرګه شاه مو دا مجلس وته وکړو چې نه د عادت په یوه ورځ ټیک کېږي دا بنیادي د مینوفیکچرینګ فالټ ده دا بنیادي د ټریننګ ده په دغه سوچ و فکر د مو د بېزتۍ په سوچ و فکر باندې دای دلته روغلی ده دا به په مسلسل مزاحمات باندې میش سیخوي په مسلسل مزاحمات باندې میش سیخوي نن یار وتلی سبو بار وزي بله ورځ بار وزي یا بله ورځ مسلسل بار وزي تر هغه وخته پورې بار وزي چې لاندې نور رابطه به سوتي سره دا ځکه چې څرنګه کیسه وي ملګري دي ثناءالله صدام د میش ته په مخ اطلاع وکړو میش مسلسل رابطه سره سوتي میرا دا ځکه میش په مختلفو وختو شروغلي مختلفو دا ځکه د چوبلې او د ډانګې او مختلف مجلسونه شوي دي په باندې به بیا چېرې تفصیلا مجلس سره وکړي ځکه چې هغه منصوبې فلحال شاخې دي هغه سکیمونه یار وتلي نه دي چې هر ورځ به بغیر نه بعده په باندې مجلس سره کي یوه د وبډیول کې سازه خامخا ته کوم چې ای سار تلنه وبډیول ته مې ټلیفون وکړ چې خدای رسول ته وکسې زوګ مش کوم نه را دمره خپاکړي خصوصا د سپلګې د کوم مخه ته چې ار ور سنه سکیسا نن یې دا ودا سره وکړه چې د جمعې ورځ پر به د سپلګې چې کوم ترانسفارمر یا نه را چې کوم کمای به شاید وا جمعې ورځ دی ودا موتا کړیو جمعې ورځ باندې بلا سامان توستا ان شاء الله ورسي چار ورسي خپل کای کوم چې په کومه طریقه وي زموار مرګري به سلام یا غشای تقسیم کوي سره امید ده ان شاء الله چې په جمعې نه به نلټ کیږي او که په جمعې پر اروان رسېدل بیا مو سره په نن یې موتا د جمعې ورځ ودا کړی دو نه خو چې ژوند وي دا کورینا دا ترانسفارمرینه دا بنیادی دا ایسوب کې توپ دا ډېر واړی کې مجلس ته خو بنیادی توره میشتوس خپل خوره تحفظ ده بنیادی مقصد امیج دا چې د خپل خوره تحفظ یقیني کی د خپل د راتلونکي نسل تحفظ یقیني کی د خپل په د خوره باندې د عزت ژوند یقیني کی و د لپاره د بیداری ضرورت ده د سیاسي سوچ و فکر د شعور ضرورت ده دا شعور مې په خپله ټولنه شي په خپله معاشره شي د دې لپاره به تبلیغ یې او دا د بیدارۍ تبلیغ چې کوم دا به جاري ساتي تر هغه وخته پورې به جاري ساتي چې سپاره مې د خورې د خپل قوم ته د وطن ته د عزت ژوند نه وي راوړی امن مې نه وي راوړی ترقي مې نه وي راوړی چې سپاره مې درس نه وي راوړی تر هغه وخته پورې مې په ارام کښېنیا نه او تر هغه وخته پورې به د دې خلاف مزاحمت سرې وي د ټول قوم د ټول مشرونو د ټول ځوانانو ډېره زیاته شکریا زړه مې ډېر غواړي چې ډېر مجلس سره وکړي خو ډېره وجدان یار مې شته پوتې دو تاسو ټول دلته د ورتاګ یو بیا ډېره مهرباني شکریا الله مو خوشاله وکړي